رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد قال الله تبارك وتعالى في كلام العظيم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال الله عز وجل في مقام الآخر: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: فلمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، مشایخ عظام، تاریخی ولایت نورستان د شهداو، د مجاهدینو، د سرشندونکو، د غازیانو منبع مرکز ټاټوبي، او بیا خصوصا د نورستان ولایت مقام جناب والی صاحب، مرستیال حضرت شیخ صاحب، امنیه قماندانی مسئول جناب حضرت مفتی صاحب، د استخبارات و مسئولین، د معارف و د امر بالمعروف، د ټول ارګانونو مسئولین او د قطعې مسئولین، د کنډکو مسئولین، بلا استثناء د لرې نه راغلي متنفذین، زمون قدرمن سپینګیري مشران، علما، مشایخ، مجاهدین، پروردگار عالم دغه ناسته د اسلامی نظام د قیام د پاره او زمون د هیواد د پاره او زمون د ولس او ملت د پاره الله دا مثمر او منتج وګرځي. د دې ټولو مسؤلینو چې بلا استثناء ما یادونه وکړه، د اطلاعات و نشریات و مسئول، د نور علما، شیوخ چې دلته ناست تشریف لري، او ستاسې د مشرانو د ټولو په اجازه، قدرمندو، دا فضل ربی ده چې نن موږ او تاسې د حریت او د آزادۍ په فضا کې د اسلامی نظام
د قیام او د تطبیق د هغه په سوچ او په فکر مونږ دلته راغونډ شوی یو دا د الله تعالی ډېر لوی فضل او کرم ده. نورستان چونکې د غیرت نه ډک او د ایمان او د تقوا نه ډک یوه دره او یو ولایت ده. اتحاد جماهیر شوروي اتحاد د روسیانو چې کله په افغانستان باندې یرغل وکړ نو زموږ غالبا معلوماتو مطابق چې د هغوی خلاف جهاد چې اعلان وکړ هم د نورستان نه شوه او په ټول افغانستان کې اولین ولسوالي و چې نورستان مجاهدینو هغه ولسوالي ونیو چې کله یرغلګرو امریکایانو یهودیانو عیسایانو جمع ناټو بیا اسلامی نظام له منځ نه یوړه او یرغل یې وکړه او د یهودیانو د عیسایانو نظریه او مفکوره په دغه مقدس هیواد باندې پیاده کول غوښته. په افغانستان کې سرتاسري اولین ولایت و چې د امریکایانو هغه بیز ورمړ باندې مجاهدینو حمله وکړه شهادت جام نوش که ټول امریکایان هم مردار کړل او دغه سعادت هم الله دغه تاسو غیرتمن ولس ته الله بخلی د هغې نه بعد نه ستړي کېدونکي زموږ علما مفتیان شیوخ مجاهدین حفاظ او زموږ مقدس د ولس او د ملت په همکارۍ باندې په دې شلو کالو کې ستړي نشول متاثر نشول کسالت او سستی ونه کړه الله تعالی هدف ته ورسول دغه ملت او مجاهدین هغه هدف داو چې موږ نن تاسو دلته ناست قدرمندو د ټولو نه مهم د ایمان نه بعد اصل د حریت او ازادي. غلام قوم هغه نه د ملت خدمت کولی شي نه د جامعه او د ټولنه خدمت کولی شي او نه د خپل ځان خدمت کولی شي نه د دین او د اسلام خدمت کولی شي چې حریت او فضا کې د ازادۍ په زنګو کې لوی شوی وي هغوی هم د ملت د هیواد د دین مذهب عقیده د توحید او د سنت خدمت کولی شي. یو صحابي ده هرقل باچا مخې ته ولاړو هغه پوښتنه کوي لما بعثتم ولما بعث صاحبكم هذا تاسې او ستاسې دا صاحب نبی علیه السلام یعنی د مبعوثیت په دې دنیا کې آخر مقصد څه لري وطن مو پرېښود قوم دې پرېښی مکه معظمه دې پرېښی جهاد په نوم باندې راوتې جګړه کوئ ټول د دنیا غم دې په سر اخیستی آخر مقصد څه لري دغه صحابي د نبی علیه السلام شاګرد او ملګری و په هسکه غاړه او په جرأت باندې ورته وایي ان الله ابدا حسنا ان اخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. د نبی کریم علیه السلام هدف او د صحابه کرامو هدف او د مجاهدینو هدف دا ده
چې مونږ غلامان هغه خلک چې د بندګانو بندګي کوي. د بندګانو بندګي څوک کوي؟ هغه د بندګانو بندګي نه وباسو، الله بندګي ته تیار. دا د نبی علیه السلام هدف و، دا د صحابه کرامو هدف و، دا د خلفای راشدینو هدف و، دا د ائمه کرامو هدف و. دغه هدف د اسلامي امارت ده او دغه هدف زمونږ او ستاسې غیور ملت دی. نو لہذا قدرمندو نن ډېره خوشحالي خبره ده چې مونږ غونده کې فقیر او مسکین او په هر لحاظ باندې وروستو پاتې شوی شخص چې هغه تاسو دونه احترام ورکړ، خصوصا د دې ولایت مسؤلینو، مونږه یو نړۍ د دوی منندوی یو او مونږ ستاسې خادمان یو، عمرا نه یو. اسلامي امارت مجاهدین دا بچان ستاسو، دا مسؤلین، والیان، صاحبان، مرستیالان، امنیه قماندانان، لیوا مسؤلین، د کنډک مسؤلین، د استخباراتو مسؤلین، د ټولو ادارو مسؤلین، د بانکونو مسؤلین، د مالی مسؤلین، د اطلاعاتو مسؤلین او د یتیمانانو او د شهداو مسؤلین، د معارفو مسؤلین، د امر بالمعروف مسؤلین، دا ټول ارګانونه دا د دې ملت خادمان او دا زمون اول ارزښتونو نه اول هدف ده. حاکمان یو هم نه یو، خادمان د دې ملت او د دې هیواد او دا به ثابتو ان شاء الله تعالی. الله سره مو دا وعده کړې. قدرمندو یو کال اوس پوره کېږي د اسلامي امارت لاسته راوړنه تاسو ته لکه د لمر واضح ښکاري. په دنیا کې کفري نړۍ هم په دې قایله ده او اسلامي نړۍ هم په دې اتفاق ده ټول چې په دنیا کې د ټولو نه لویه سرمایه، لوی نعمت، لوی فضل هغه د امنیت. حضرت ابراهیم علیه السلام د امن او د امنیت دعا الله نه غوښته او بیا سوره قریش کې الله فرمایي لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هم اقتصاد ذکر کوي الله، معاشات، هم الله تعالی د امن تذکره کوي چې دا د بیت الله شریف صفت ده. د روزي په ورځ کې 80% تلفات به کېده، په ورځ کې 80% تلفات. اوس په یو کال کې 5% تلفات څوک نشي ثابتولی په یو کال. دا د الله فضل ده که نه چې دلته دا ټول نړیوال په یو مشت راغلل او هدف داو چې افغان ولس دا چې کله مسلمانان شوی بیا مرتدان شوی نه ده. کتابونه لیکلی قوم من حیث القوم چې مسلمانان شوی په نړۍ کې هغه 3 اقوام یادېږي. یو قوم افغان ولس او بیا صفت دا ده چې کله هم د صحابه کرامو په لاسونو باندې افغان ملت بیعت وکړو تر الی یومنا بیا مرتدان شوی نه دا ولست.
نو کفري نړۍ دا غوښته چې دغه افغان ولس بې غیرته کې بې حجابه کې فحاشي او د عریاني په نوم او دویم واشنګټن جوړ کړي خو ستاسې اولاد ستاسو بچان چې نن په نورستان کې داسې یو ځنګل به نه وي داسې یو تیږه به نه وي داسې یو کور به نه وي چې هغه به زخمي نه وي ستاسو بچانو سرونه وشندل سرونه یې ورکړل شیوخو علماء کرامو مجاهدینو هجرت یې هم وکړه سفر هم برداشت کړل لاسونه یې تڼاکې او مجروح زخمیان شول خو وطن یې خرڅ نه کړ ملت یې خرڅ نه کړ او دین یې خرڅ نه کړ د دین دفاع یې وکړه د ملت دفاع یې وکړه او من کان لله کان الله له کنا قدرمندو امریکایانو دا غوښته چې اسلامي امارت وهڅوي په اسبابو په آلاتو په وزارت په ریاست دا دوه ځایونه چې لوړه کېده د قومیت په نوم باندې دوی چوکۍ تقسیمولې او د عصبیت او د سمتیت په نوم باندې هغه اسباب او هغه وحدات تقسیمېده نو اسلامي امارت ته هم ویلې چې تاسو ته هم موږ څه درکوو چې څه غواړئ خو جهاد مه کوئ نو اسلامي امارت وویلې چې موږ جهاد خرجنا لله وقاتلنا لله خرجنا لله وقاتلنا لله من کان لله کان الله له اے قدرمندو د دین بعد څوک دوکه دې نه کړي د انسان خلقیت اصل دی د قیام د خلافت او د امارت دپاره وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً د خلافت او امامت او د امارت دپاره موږ تاسې پیدا یو او اوس اسلامي نظام الله پیاده کړه که دغه اسلامي نظام او اسلامي امارت سره که موږ تاسې همکاري ونه کړو دغه علما نه پوښتنه وکړئ قیامت په ورځ الله مونږ او تاسو نه د دې تپوس کوي احمد مونځ کوي محمود نه کوي خو الله دغه احمد نه پوښتنه نه کوي محمود مونځ دې ولې نه کوو خو د دې تپوس ضرور کوي چې تا د اسلامي امارت او نظام دپاره کم اشخاص جدوجهد کوو نو تاسو همکاري ولې نه کوو ځکه دا اجتماعي عبادت نو چې کله اسلامي امارت ته الله فتح ورکړه او دغه ورځې وي انا فتحنا لك فتحا مبینا امریکایانو سره تړون یې وکړ او د شریعت او د اسلام د اساس او د اصولو مطابق یې وکړ نبی علیه السلام په بیعت الرضوان کې نو الته چې کله کفارو سره معاهده وشو نبی علیه السلام سره بیعت کیږي الله اعلان کوي لقد رضي الله عن المؤمنین اذ یبایعون تحت الشجره د دغه د شریعت په چارچوب او د شریعت د چوکاټو کې دننه هغوی سره معاهده شوې اوس اسلامي امارت او اسلامي ملت خپل په ژمن او په عهد او میثاق باندې کلک ولاړ خدا تاسو ته د الله په بیت کې چې دلته ولاړ یو د خدای په کور کې ای ملته قدرمنده د دین بعد مطمئن اوسه یو یرغلګر او تجاوزګر زما او ستا په هیواد نور حمله نشي کولی مطمئن اوسه د الله په فضل
نور مطمئن اوسه د دوی هغه تسلیل ټغر الله ټوله کړه. په احزاب کې دا ټول مشرکان او کفار یو شول د مسلمانانو خلاف. بیا یې شکست وخوړه. نبي علیه السلام ویل چې دوی به بیا به کامیابېږي نه. هاکذا اوس چې افغانستان ته راغلل بیا یې دوی په زوره وویستل موږ تاسو نه. د خدای په نصرت وویسته، د الله په نصرت او د مجاهدینو په قربانۍ او د ملت په همکاري. بیا دوی به افغانستان ته به ونه ګوري. دا یو نیم دا اوس چې کوم دوی منصوبه جوړوي دا هغه د عهد نقض ده او داسې وخت لري نه ده چې هغه به هم کنټرولېږي. همدغه نړیوال به موتات او اسلامي هېواد افغانستان ته به محتاجېږي انشاءالله تعالی. تاسو ته پته ده په دې 20 کالو کې خو یو ماشوم کوچنی دا ځوانېږي چې په پارون کې یو ماشوم پیدا شو 201 او چې کله اسلامي امارت او ملت کامیابي وموند او دلته راغله دا 22 کلن. په دې 22 کالو کې دغه نوجوان ته ذهنسازي شوی چې مجاهدین اسلامي امارت دا پردی مزدوران، دا باغیان، دا بیلاری گمراهان العیاذ بالله، دا چې کله دلته راشي نو بیا تاسو خو نه پریږدي العیاذ بالله ښځې هم نه پریږدي. داسې منفي تبلیغات شو. زمون د مجاهدینو په خلاف یوازې دشمنانو نظامی یرغل نو کړی، یوازې فزیکی یرغل نو، دا فکری یرغل هم د رسنیو د لارې غلط سریالونه نشرول، نوی نوجوان ټولنه جامعه خرابول، د پردو د ملکونو نه عریانیت فلمونه راوړل، قرارداد کول، بیا نشرول، کور په کور او تلویزیونونه فعالول، دا فکری یرغل، بی حیايي منکرات. او چې چا د افغاني په ټولنه کې اوس زمونږ تاسو خو خپل وطن مو د نورستان قبایلي وطن دی، زمونږ تاسو داسې نه کوو چې یو پردی یو زلمی ځوان تېرېږي پردی په کور چې ودرېږي او چې دې شک شي نو وجني. دا تبیون نه کوي. ولې ناسي وجني؟ ځکه وینې ګرمه ده او غیرت ده او قبایلیت دی. وجني په دغه سخته ټولنه کې چې قبایلي ټولنه وه، زمون افغان تورسري، زمون افغان خویندې دوی سرتوره کړل کفارو، او چې کم به د عریانیت لباس به اچو هغه به تقدیرېده او ستاره افغان لقب به ورکول کېده. د پارلمان په نوم، د سنا په نوم، د وکالت په نوم، د انتخاباتو په نوم، حتی د نورستان نه هم زنانو انتخاب کړل او تاسو ته معلومیږي نه چې چا رای ورکړ. او په دې 20 کالو کې هغه درغلي، هغه فساد چې اوج ته رسېدلی و، اوس په یو کال کې هغه فساد 0 ته ټیټ شو. نعره تکبیر! نعره تکبیر! هغه رشوت، هغه بد اخلاقي، هغه عریانیت چې اوج ته رسېدلی و، الحمدلله په دغه 10 میاشتو کې اوس 0 ته ټیټ شوی. تاسو وګورئ، خصوصا اوس د امر بالمعروف پسې کفري نړۍ ډېر منفي تبلیغات، محدودیتونه لګوي او بیا وایي په ښځو باندې محدودیتونه لګوي امر بالمعروف. قدرمندو 1400 کاله وړاندې الهي حقوق زنانو ته الله ورکړل. په میراث کې اسلامي امارت اوس
اعلان وکړ فللذکر مثل حظ الانثیین باندې دی جدي عمل وکړي. په دې شلو کالو کې زما یو خورکۍ سرتاسري افغانستان یو خورکۍ ته میراث چا ورکړی یا دغه کومه تیر شوې اداره چې وه چې د فسادونه تعمیر وکړي یوازې حکومتداري مقصود و دا مقصود نه و چې زه د ولس څنګه خدمت وکړم. ما معلومات دا ده اوس والله عالم چې حقیقت څونه وي دغه د کونړ نه تر پارونه پورې دا سړک 2 ځله په کاغذ کې دا پخه شوی دې ته حکومت وایي دغې ته خدمت وایي دغې ته وایي ریاست. دنیا کې خو څوک تپوس نشي کولی الله خو به کوي الله ته به څه جواب ورکړي ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. که حکومتداري وکړي د فساد نه ډک که اعمالو ته وګوري بد اخلاقي نه ډک او امنیت 0 درجه کې و بدامني اوج ته رسېدل کم داسې کارګزاري ده چې موږ تاسو په دې شلو کالو کې هغه د ملت د قناعت وړ وي. د اسلامي امارت چې کله الله پیروزي او کامیابي او فتح ورکړه اول امر بالمعروف نهي عن المنکر د یو وزارت په نوم تشکیل او د امر بالمعروف نهي عن المنکر نړیوال دا وایي دې ته هغوی دا تبصره چې وها بېعزتوه په زنانو محدودیتونه لګوه او ظلم کوه دا منفي تبلیغات د قدرمندو. نن لحاظه دا تاسو ته موږ زحمت په دې اساس درکړ چې راځئ د نږدې نه ووینو چې کوم ستاسو په اذهانو کې ملاحظات وي هغه رفع ملاحظات تاسو نه لرئ ځکه تاسو کامل او اکمل مؤمنان او غیور مجاهدین یې خو باندې کوم دشمن ناست ما وراء الحجاب هغه بیا غلط تحلیل او غلط تفسیری کوي. اوس د میډیا دور ده نو موږ د هغې نه غلط متاثر اخلو کله متاثر شو. 18 کسانو غالبا د ټول اروپایي اتحاد مشر هم او سفیران هم ما نه یې پوښتنه کړه چې امر بالمعروف څه ته وایي خلاصه ووایه راته ټول راغلل. د اروپایي اتحادیه مشر سره ټول سفیران نو موږ ورته خبره وکړه امر بالمعروف دې ته وایي چې په ټولنه او په جامعه کې اصلاح پیدا کړي درغلي او فساد ختم کړي بد اخلاقي ختم کړي مواد مخدره ختم کړي بېحیایي او عریانیت ختمه کړي جامعه اصلاح شي د حکومت او په ډانچه کې فساد او رشوت ختمه کړي امر بالمعروف دغې ته وایي. نو موږ ورته وایي تاسو راته وایاست تاسو موږ سره موافق یې که نه وایي او ښه چې یې ولې غلط منفي تبلیغات کوئ د سعودي او د ایران نظام منلو ته تاسو تیار یې ویل نه ښه چې ته تیار نه یې ولې ته خپل هغه بد اخلاقي او خپل نظام په افغانانو باندې په زبردستي ولې چسپانئ. قدرمندو د امیر المؤمنین حفظه الله تبارک و تعالی د سرپرستی ماتحت د وزیرانو شورا دایر شو. الته فیصله دا وشو چې حجاب باره کې امر بالمعروف ویلي چې دا حجاب خو فرض ده. د هیواد جید شیوخو ته دا موضوع وسپاره چې تاسو دې باره کې طرحه جوړ کړئ. جید شیوخ معروف مشهور
او ذمہداري امر بالمعروف ته ورکړه. یو میاشت موږ په دې مجلس وکړو چې دا طرحه کمیت به څه وي، کیفیت د حجاب به څه وي. د میاشت بعد نهایي شو، ټولو امضاګانې وکړې، عالي محکمه نه تر حج اوقا نه تر معارف نه تر اسلامي علوم اکاډمي ټول شو، تر ادارې وکړه. امیر المؤمنین حفظه الله ته یې واستاوه. امیر المؤمنین حفظه الله شیخ صاحب منظور که، بیا یې ابلاغ که، امر بالمعروف ته دا مسئولیت وسپاره چې د دې تطبیق هغه د امر بالمعروف ذمہ داری ده. ټول ارګانونو ته، دفاع وزارت ته، استخباراتو ته، داخله وزارت، حج اوقاف، عالی محکمه، معارف، ټولو ته په دې طرحه کې امیر المؤمنین حفظه الله ویلی چې تاسو د حجاب د تطبیق په باب امر بالمعروف سره جدي همکاري وکړئ خپل په برخه کې. نو دشمن دا تبلیغات کوي امر بالمعروف چې څه کوي په خپل سر باندې کوي، یو فرمان ختم شي دویم را روان وي دریم، دا د دشمنانو تبلیغات. دا دشمن د اسلامي امارت اصولونه نه دی خبر، دا د اطاعت اساس جوړ شوی چې دا اطاعت دا ټول تعمیر په اطاعت باندې جوړ ده. یوه داسې ماده نشته چې بغیر د هدایاتو نه امر بالمعروف سرته رسولی، داسې یو عمل نشته. نو قدرمندو، اوس په والي صاحب باندې هم دا فرض او واجب ده، په والیانو صاحبانو، په امنیه قمانداني صاحبانو، مسؤولینو، قدرمندو مشرانو باندې هم دا فرض او واجب ده. په استخباراتو مسؤولینو هم دا واجب ده، ځکه د امیر حکم شرعي امورو کې تعمیل واجب او فرض دی چې امر بالمعروف سره د دغه حجاب په تطبیق، نور فرامینو په تطبیق کې همکاري ورسره وکړي. ولی من اطاع الامیر فقد اطاعني ومن اطاعني فقد اطاع الله ومن يعص الامیر فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله او كما قال عليه السلام. امر بالمعروف خو اجرایی قوه نه ده، اجرایی قوه امنیه قماندانی، حوزه، استخبارات او قضایی قوه محکمه ده، ولایت مقام او استخبارات او دفاع وزارت. لاسته راوړنه دا ده. تاسو ته به معلومې، تاسو ماشاءالله په دې وخت کې پارون کې هم په تیر اداره کې هم دا میډیا او دا مطبوعات رسنۍ تاسو ډېر تعقیبوئ. د چا دا تصور و چې په دغه رسنیو کې هغه زنانه چې هغه بې حجابه ګرځېده، چې کله دوی نطاقي کوي دوی په محجوب مستور نطاقي کوي که نه کوي؟ دا د چا تصور کې هم په ټوله نړۍ کې واحد افغانستان د شهداو کور ده چې دغه شریعت د حجاب تطبیق شوی ده. په ټوله دنیا کې یو داسې ملک نشته چې حجاب دغسې تطبیق شي. رسنیو ته اسلامي امارت دا ونه ویلي چې رسنیو ته به زنانه نه ځي، نه، د شریعت په چوکاټو کې د حجاب به کوئ. یو څو ورځو نارینه هم ورسره همنوا وو، هغوی هم خوله تړلې. نو بیا رستو شو، نو بیا هم ورته خبره وکړه، ای قدرمندو، تاسو خو د دې ملت بچان یاست، د یهودیت او د امریکایانو د نظام ماته 20 کاله تاسو ژوند تیر کړ، ولې د اسلامي نظام د سوري لاندې ژوند نه تیر کړ؟ ته به حیث مسئول د مطبوعاتو د رسنیو ستا چوکاټ اسلامي نظام، اسلامي امارت مني، نو ته ولې اسلامي نظام فرامین نه مني؟ دا منل په تا واجب او فرض ده. ته مې ولس یې، په تا مې زړه خوږېږي، ولې جهنم طرف ته روان یې؟
واحد په دنیا کې که کفري نړۍ ده او که اسلامي نړۍ ده یو افغانستان ده چې د حجاب تطبیق په رسنیو کې شته. تاسو راته وایاست دا د شهداو ارمانونه پوره کول ده که نه؟ تاسو په دې لوی لوی ښارونو ته لاړ شئ، یوازې د کابل 155 عروسي تالارونه وو چې کله کابل فتح شو. په 20 کالو کې بغیر د منکراتو نه هلته نور عمل ترسره نه کړي. بازینګري، سازندګي، رقصونه، ګډا، حد شرابنوشي، بې حجابي، خلطیت اوج ته رسېدلی. مونږ د تالارونو مالکان امر بالمعروف راوغوښته، ورته خبره مو وکړه مسلمانان یو، د دې ملت یو، ستاسو بچان اولاد پیغله نجلۍ راځي اجنبي سره یو ځای کیني، ستا غیرت مني؟ نه. چې نه مني نو ولې دې دا پروګرام ترسره کوئ؟ پروګرامونه ای قدرمندو ټول اوس 155 وغه د الف نه تر یې پورې حجاب مراعات، د زنانو د نرینو ځایونه جدا، تن تکور نه، د قرآن او د احادیثو مطابق به پروګرامونه کیږي. زنانو ځای ته چې څوک ځي نرینه به نه ځي، زنانه به خدمتونه به کوي. دا یو کال کیږي، 8 میاشت دا عمل روان او تطبیق شو. په ځای د دې چې تالارونه کم شي، په 20 کالو کې 155 اوس په 8 میاشتو کې 100 ته ورسېد. الله هم رضا، ملت هم رضا، د لعنت په ځای رحمتونه نازلیږي، خوشحالي، امن، سوکالي، فضا قایمه. دا د شهداو ارمانونه. داسې نه ده چې اسلامي امارت دنیا نه خبر نه ده، دونه تنګ نظر ده. امر بالمعروف دی ته وایي چې ونیسه، وها، ضربه یضربو باب جاری کا، موټر ته جګوه، محبس ته واچوه، قمچنوه. اوس هغه هیوادوال امارت ته امر بالمعروف ته دعاګانې کوي چې موږ تاسو د عذاب نه خلاص کړو، کاروبار هم ښه روان شو، برکتونه هم شته. پارکونو ته لاړ شئ، څه حالت و؟ بې پردګي کم اوج ته رسېدلی و؟ کم اوج ته رسېدلی؟ لله الحمد. اوس اسلامي امارت دا نه وایي چې زموږ خویندې میندې پارکونو ته دې نه ځي، سیاحت ځایونو ته دې نه ځي، ځي دي د حجاب او مراعات او د شریعت د چوکاټ په ماتحت به ځي. نو چې کله دغه اندازې ته ورسېد، بین الملل اعلان، اقوام متحده او ملل متحد والا اعلان وکړ په شمول د امریکا کچا په کوکنارو په نشهیي توکو باندې بندیز ولګوو. موږ هغه تقدیروو، همکاري کوو، فابریکه به فعالوو. 20 کالو کې مخدره مواد 100% پوره، او په یو کال کې اسلامي امارت یو کال وشو اوس 0 درجې ته ټیټ شوی دی، بندیز ولګېده. په ځای د دې چې همکاري وکړي نو خلاف منفي تبلیغات کوي که نه کوي؟ په ځای د دې چې فابریکه فعاله کړي هغه عهد هم نقضوي که نه نقضوي؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مونږ چا سره ذاتیات نه لرو، یو زمونږ ذاتیات دا ده چې مونږ مسلمانان یو او مونږ خپل دریځ نه په دې 20 کالو کې تیر نه شولو. والله العظیم که په دې بدن کې یو رګ کې ساه وي د اسلام یو رکن نه تېرېږي. نعره تکبیر! نعره تکبیر! دا نړیوالو ته اسلامي امارت نظریه اوسو پورې نه دی معلوم. په دې 20 کالو کې یو بل پیژندلی یو.
د خدای په نصرت، د الله په نصرت او د موټو په طاقت او د ملت په همکاري مې ویستلی بیا راتلی نشي انشاءالله تعالی. او بیا دوی دا وایي چې موږ به دوی باندې فشار واچو امر بالمعروف داسې هغسې دا فی تبلیغات داسې روز نشته چې دا مطبوعات بحث نه کړي. وزیرانو کابینه فیصله وکړو معتادین دا به راټول او نورستان غیرتمند ولس او زما قدرمند مشرانو ته زما خواهش او پیشنهاد دا ده چې زموږ معلومات دا ده چې ستاسو په کورونو او په ولسوالۍ کې نوجوانان معتادین شوي او په یو ځای لګیا ده معتاد هغه تریاک سکي هغه ویډیوګانې ما ته رسېدلې او ما ولایت مقام سره مشارکت خو آینده دپاره چې کم ځای تاسو ولیده معتاد هغه تاسو ولایت مقام ته معرفي کړئ امنیه قمنداني ته معرفي کړئ دا ستاسو مسؤلیت جوړېږي. امر بالمعروف فعلا یوازې د امر بالمعروف محتسبینو کار نه ده. نبی علیه السلام فرمایي من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. فلیغیره بیده نه مراد څوک ته؟ حاکم سلطه مالک ده که نه ده؟ موږ تاسو خو اوس تبلیغان نه یو چې هر چا ته جولۍ نیسو نه د جومات اخوندان یو چې هغه وخت کې مساجدو کې موږ حق نشو ویلی د مټ په طاقت منکرات به منع کوو محرماتو په باب کې چا سره سودا نه کوو د فرایضو په باب کې چا سره سودا نه کوو البته اول فالاول اهم فالاهم نه شروع کوو ولی د یو منکر په وجه باندې دویم منکر پیدا نشي. نبی علیه السلام فرمایي هلک المتنطعون هلک المتنطعون هلک المتنطعون. متنطع چاته وایي؟ علما ناست او تشریف لري شیوخ فتح الملهم د مسلم شریف شرح د هغه لیکي متنطع هغه ته وایي مباحات فرض ته رسوي فرض مباحات ته رسوي محرمات مباحات ته رسوي مباحات محرمات ته رسوي یا داسې اقدام کوو چې ترک المستحب داسې سزا ورکوو یو وګړي ولس ته چې هغه سزا مستحق د حرامو داسې به نه کوو یا موږ داسې منکرات کوو هغه منکر ته داسې اهمیت او حیثیت ورکو لکه یو مباح شی چې داسې به نه کوو. غلو خو یهودیان او نصرانیان کوي غلو خو په اسلام کې نشته. وقالت اليهود هل عزير ابن الله د پیغمبر علیه السلام عزیر علیه السلام د خدای جوړی معبود جوړی. وقالت النصارى المسيح ابن الله نصارا د مسیح علیه السلام د الله جوړی. مشرکان ملائکه بنات الله وی. غلو قل یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم غلو خو په تاسو عیسایانو کې ده غلو په اسلام کې نشته. اسلام اساسی معتدل میانروی دین ده. وجعلناکم امه وسطا لتكونوا شهداء وسط کنتم خیر امه اخرجت للناس ټول انسانیت د پاره مونږه الله ممتاز کړی یو څه د پاره تأمرون بالمعروف وتنهون عن په ټول افغانستان کې مواد مخدره ختم کوکنارو کرل کشت ختم یو نړیوال په ځای د دې چې همکاري او تقدیر وکړي بیا منفي تبلیغات کوي. نو لہذا د مسؤلینو وظیفه دا ده چې منکر ولیده فلیغیر بیده د مټ په طاقت به منع کړي. د علماء او شیوخو څه مسؤلیت ده؟ فإن لم يستطع فبلسانه د منبر او د محراب د لارې امر بالمعروف کوه. اے قدرمندو په دې تیر شوې کومه اداره چې د فساد نه ډک هغه وخت کې کم شیخ کم عالم کم مفتی منبر د پاسه د حق خبر او امر بالمعروف به چې کوو هغه به تعذیبیده کنه هغه به تعقیبیده کنه هغه به تذلیلیده کنه هغه به محبس د هغې جای وکنو. ای علما او مشایخو د نورستان
تاسو نه خواهش دا ده نن خو اسلامي نظام معرض الوجود ته راغی ته چې د منبر د پاسه امر بالمعروف نهی عن المنکر کوه دا مقام مسئولین تا تقدیروي تا تشویقوي تا سره همکاران یو نن څه مشکلات ته چې نه کوي او سوره بقره کې الله فرمایي بني اسرائیل وخت کې درې چې کله دا ویل شو چې د هفته او د شنبې په ورځ تاسو بیان به نه نیسئ نو درې جماعت ساکتین فاعلین مانعین ساکتین علماو مساجدو کې ناسو نفلونه کولې تلاوت کولې درس او تدریس کو خطابت هم کو خو امر بالمعروف نه کو یو جماعت امر بالمعروف نهی عن المنکر کو چې کله الله عذاب راځي هم دغه ساکتین فاعلین دواړه الله ذلیلې کنه خاموش چې څوک ناسو کونو قردة خاصین ذلیلان ولهذا امر بالمعروف د مسئولین وظیفه ده د قوت د لارې منع کو د علماو مشایخ وظیفه ده د منبر او د محراب د لارې منع کی او د عام ولس وظیفه ده فإن لم يستطع فبقلبه عام ولس ده چې منکراتو نه څوک نه منع کی د هغې سره تعلق او دوستي مه کوه او زمونږ د رسنیو وظیفه دا ده چې د رسنیو د لارې دوی امر بالمعروف نهی عن المنکر وکړي داسې نه چې خیر خو نه رسوي شر هم مه رسوه مطبوعات مسئولین زمونږ وروڼه ده خو چې کله د اسلام خادمان یي او چې د اسلام خلاف تبلیغات شروع کړ موږ یهود او نصارا نه دي پرېښی د هغوی حواریین مو نه ده پرېښی دا د اسلامی امارت وجیبه و وظیفه ده چې د دغه مخنیوي خامخا به کوي نو لہذا اسلامی امارت چې الله کامیاب کړ هغه کې استقامت و نصرت و وحدت و نو زمون قومه تاسو نه مخواهش داره دغه قومیت و اختلاف نور جنازه وته ده نور دې ته لمن مه وهئ الحمدلله دا مشران ستاسو بچان دي دغه علما اوس په دې پارون کې دا ټول رئیسان چې ګوري دا ستاسو بچان دي اولاد یو والی صاحب د بهر نه مسئول به حیث اسلامي امارت ټاکلی دا زموږ ستاسو میلمه دی او د دې قدر وکړي نور باقي موږ دا ټول مسئولین زموږ او ستاسو دا ستاسو اولاد دا نعمت دا مه هېروئ د امر بالمعروف په باب همکاري وکړئ او موږ محتسبین معیار مو دا ټاکلی دی نور ولایتونه به تاسو خبر یې چې په ټول افغانستان کې 425 موږ ولسوالي لرو امر بالمعروف رسمي تشکیل لري 4 ولایتونه بیا کټګورۍ باندې تقسیم کړی معیار مو دا ټاکلی چې محتسب فاضل عالم مستند متدین عالم بی چې د دین او د اسلام د ملت اسلامی امارت ښه ترجماني کولی شي دا معیار ده او چې کم ځای مونږ پوه شوی یو چې دلته کمزوري ده هغه منفک شوی یا تعطیل شوی یا هغه د ترغیب شوی ده مونږ اصلاح او تربیت په نوم په وزارت کې یو ریاست لرو 15 شیوخ مونږ تشکیل کړی او د هغوی وظیفه دا ده په ټولو ولایاتو کې ګرځي محتسبینو ته سیمینارونه ورکوي هسې نه چې د امر بالمعروف په نوم زموږ ملت او اسلامي امارت باندې نام نه کړي دونه احتیاط کوم تېره ورځ هغه معتادین چې ما تاسو ته ویلي چې فیصله وشو نو معتادین وزارت داخله د طرف نه امنیه قمنداني د طرف نه دا معتادین راغونډېدل وزارت صحت ته دا مسؤلیت وسپارلی شو تاسو علاج وکړئ کار امور اجتماعي ته دا وظیفه وسپارلی شوه تاسو کار پیدا کړئ امر بالمعروف حج اوقاف به دوی ته به تعلیم او تربیت او اصلاح به ورکړي هلته یو معتاد ډېر لوی ویښته و نو مجاهدین لګیا ده د هغې صفایي کوي او ویښته کموي نو د هغې عکس چا اخیستی او بیا یې لیکلی امر بالمعروف ډېر په زبردستي او په ظالمانه او د مسلمانانو یو سر کوي دا دونه دروغ
بی اساس او بیا وی په زنانو باندې محدودیتونه لګوي. ای قدرمندو، تاسو به خبر یاست د کابل کې یو 4-5 زنانه راووتلې، چادري وسوځولې که نه؟ دا چادري سوځول دا د افغان فرهنګ نه خلاف ده که نه؟ د اسلام او د قرآن او حدیث نه خو دې خلاف، خو زمونږ ستاسې عنعنات او فرهنګ هم دا نه غواړي. او چې کله معلومات مو وکړ، دشمن $600 په یو 3 ساعتو کې ورکول. نو دا دشمن لګیا دی زموږ ټولنه خراب کړي، لکه په دې 20 کالو کې خراب. ملایان هم ناسو، عریاني زنانو سره به مخلوط به ناسو، حجن به هم ناسو، پیران به هم ناسو. تېرې اداره کې تاسو ته معلومي. الله ډېر رحم وکړو او د دې شهیدانو دا وینه برکت ته چې الله تعالی په 11 شپو کې الله یو انقلاب راوست. اوس مسؤلینو ته مو دا موضوع متوجه ده، خواهش مو دا ده، ای مسؤلینو، ای د اسلامي امارت مسؤلینو، دا ځپلې دا کړېدلې ولس باندې رحم وکړئ. مونږ تاسو هغه خلک نه یو؟ واذکر اذ انتم قلیلون مستضعفون فی الارض. مونږ هغه خلک نه یو؟ واذکر اذ انتم قلیلون مستضعفون فی الارض. قلیل یو، ضعیفانو، وسایل او وسایط نه و. په دې غرونو به منزلونه کولی، چا کور نه، چا ځای نه راکاو. خپې به تڼاکې شوي، ډوډۍ نه و، خوراک څښاک نه. مونږ هغه خلک نه یو؟ د یو درخت لاندې به مو مجلس کوو، پاسه بې پلوټ تیاره، لاندې د دشمن ځواک. مونږ 10 میاشتو کې په مونږ څه چلو شو؟ واذکر اذ انتم قلیلون مستضعفون فی الارض فآواکم وأیدکم بنصره ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. دا پارتمانونه، دا آبادي او دا تعمیرات مفت الله لکه بنو نذیر او بنو قریظه چې څونه تعمیرات مسلمانانو ته الله ورکړه، دغه تعمیرات الله مجاهدینو ته ورکړه. څه دپاره؟ 2 هدف. یو د خاتمه د اشغال، دویم اسلامي نظام قیم. مونږ هغه خلک اوس باید هغه جهاد یې نه، اوس باید انډیوالیزم ختم کو، هغه ذاتي مفاداتو ته ترجیح مه ورکو، هغه جهاد ته ترجیح ورکو. السابقون السابقون الاولون. داسې نه چې مجاهد خفه وي، اجنبیان به مونږ وویو چې تاسو وایي، الله خو به پوښتنه کوي. اوس ذمه داري دا ده مونږ تاسو چې د منکراتو په مخنیوي کې، په دې امر بالمعروف کې یوه برخه د سمع شکایاتو. اوس دا مظلوم ولس سره څوک ظلم او زیاتي کوي، د جهاد په نوم کوي. او زمونږ دا عقیده ده مجاهدین زمونږ ولس سره زیاتي ظلم نه کوي، حق تلفي نه کوي، د چا په موټر قبضه نه لګوي، د چا په جیدادو قبضه نه لګوي. مجاهد دا چې څوک کوي دا مجاهدینو جماعت ته دا خودغرض داخل شوی، دا مجاهدین برنامه غواړي. اوس که دغه ولس راځي امر بالمعروف ته ځي او دغه ظلم، دغه حق تلفي وایي، نو د امر بالمعروف دا مسؤلیت دی چې دغه موضوع که امنیه قمنداني پورې مربوط وي، که استخباراتو پورې مربوط وي، که ولایت مقام پورې مربوط وي، که عالی محکمه او مرافعه پورې متعلق وي، دغه موضوع تدارک کی، تبیین کی، تفتیش کی، تدقیق کی، بررسی کی، چې کله نهایی شو دغه ارګان سره به شریکوي او د دغه ارګان دا مسؤلیت او دنده جوړیږي چې د هغه جبیره پوره کړي. ولې چې په کوم نظام کې مجازات او مکافات نه، هغه نظام ناقص وي لکه دا تیر نظام. نو لہذا د سمع شکایاتو په باب
امر بالمعروف سره همکاري زموږ د مسؤلینو ذمہ داری ده. او بله دا ده 2 کاله وشو تاسو مشران یې مجاهدینو ته معلوم ده 2 کاله دا دریم غالبا ده چې امیر المؤمنین یو فرمان ابلاغ کړ چې مجاهدین به دا څڼې به دا به کموي او څڼې معیار د څڼو د ویښتو دا ده چې لیمه او جمعه او وفره معیار ثلاثه ټاکلی شوی. ای مجاهده قدرمنده ولې عمل تر اوسه نه دی شوی؟ زما استشهادي فدایي خو د اسلام د قیام د نظام د پاره خپل شیرین وجود نه تیر شو لاړ او مونږ څومره نه شو تیرېدی. اوس دا 2 کاله کېږي ولې نه عملي؟ په دغه وخت کې مرګ راشي تاسو علما یې د دغه مجاهد چې هغه نافرمان وي د دې مرګ به عاقبت به څه وي؟ هغه معیار ثلاثه څڼې امیر المؤمنین حفظه الله معیار ټاکلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دغه عمل د لیمه او جمعه وفره په ټولنه کې هم خلک به هم خوشحالیږي ولس ځکه ولس دا وایي اول تاسو ځان اصلاح کوئ او بیا مونږ ته وایو مونږ ځان اصلاحوو اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم افلا تعقلون. نو لہذا قدرمندو اوس هغه ده چې داخله وزارت نه شروع ده چې د چا څڼې د هغه فرمان مطابق نه وي معیار ثلاثه برابر نه د هغې بایومیټریک هم نه کېږي همدغسې د مفتي صاحب کار اوس فرمان دویم فرمان دا و چې بلوغ ته رسېدلی نه وي یو نوجوان هغه ځان سره مجاهدینو مه استخداموئ دا د امیر المؤمنین حفظه الله فرمان هم هغه وخت چې کله جهاد وخت یو کمیسیون دعوت ارشاد په نوم او موږ ته یې استولی چې ټول مجاهدینو ته ورسوي ما ته یادېږي چې 4 ولایتونو ته مو رسولی. نبی علیه السلام په وخت کې افراد قوت ته ضرورت وکړه نو تاسو راته چې کله د غزواتو ته پیغمبر علیه السلام حدیث کې راځي چې کوم بلوغ ته رسېدلی نو نبی علیه السلام هغوی ته ویلي چې تاسو ونه راځئ چې هغه وخت کې رسول الله عمل دا و د امیر المؤمنین حفظه الله فرمان هم دغه ده نو ولې موږ عمل نه کوو تر اوسه؟ ولې دا کشران مدرسې ته نه بوځو؟ جهادي مدرسه زرکسیزه منظور شوې ځای په ځای باندې دغه نوجوان مدرسې ته کو آینده دا نیالګي ده د دې هېوادوالو د ملت نمایندګي وکړي. که تر اوسه عمل نه یې شوی تر نن نه به شروع کړو خو دا مجاهد دا کشر چې راځي یا خو به د چا سره یي دا خو هسې اسمان نه راځي نه کوزېږي. او که موږ دا وایو چې دا کمزوري کېږي نه او که څوک خفه کېږي موږ داسې ولایتونو ته لاړو چې هلته بعضې مجاهدین په دې تیار وو چې موږ دنده پرېږدو نو مسؤلین وایي چې پرېږدئ نو بیا عذرګزاري کوو لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا پاتې کوي اطاعت ماده نشته. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ صدیق لقب الله ورکړه ابو بکر صاحب شته عمر صاحب شتون لري په دغه وخت کې حضرت اسامه صاحب امیر کېږي نبی علیه السلام وایي ستاسو امیر به اسامه وي رضی الله دغه ابو بکر رضی الله تعالی عنہ اسامه صاحب ته وایي ته په آس باندې کښېنه زه به د آس لګام باندې نیسم ځکه رسول الله ته زما امیر کړی صلی الله علیه وسلم اطاعت دې ته وایي. نو قدرمندو امیر المؤمنین حفظه الله هدایت شخصا ماته دفاع وزیر هم ناس دواړه یې وغوښتو مجاهدین دا غټ موبایلونه دې نه استعمالوي او بیا د دفاع وزارت د مشرتابه د طرف نه غالبا ټولو ته مکتوب هم ابلاغ شوی قل اردو ته لیوا ته کنډک ته بلوک ته